قتل اصحاب الاخدود هلاک کړي شول یا تباه کړي شول کندي والا الله وی تباه شو. قتل اصحاب الاخدود. اصحاب الاخدود دا کندي والا چیز دی واقعه ده هغه به مختصر ذکر کو. اصحاب الاخدود واقعه په صحیح بخاری او صحیح مسلم او نور کتابونو کې لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله په مسند کې راوړي. مختصر یا په اختصار سره واقع ده چې دا د یو ماشوم یو د ځوان هلک واقع ده چې هغه نوم عبد الله بن تامر. دې واقعې ته غوږ کېږدئ خاص کر کوم چې ځوانان دي. د عیسی علیه السلام د زمانې نه وروسته دا واقعه راغلې وه چې د هغه وخت چې کوم باچا و او بعض سیرتونو کې راځي چې هغه نوم ذو نواس باندې مشهور و نوم یې زرعه و. د هغه سره یو جادوګر و. د جادوګر چې کله ملک ته نږدې شو نو د باچا صاحب ته ووایي چې زه مړ کېږم بوډا شوی یم نو داسې یو هلک وګوره ذهین ونته کې ځوان هلک چې لکه زه ورته د خپل جادو وښیم نو بیا به تاله فایده درکوي تاله به کار کوي. هغه وایي صحیح ده. نو دغه هلک وله وکتو عبدالله بن تامر چې دی به جادویي زده کوي. اوس دا هلک به په مخه د جادوګر پسې تو په لاره کې یو ورځ د یو راهب سره ملاو شو. راهب مطلب عابد. په هغه وخت کې نصاراو دین چې دغه حق دین نو دی د نصاراو دین یو عابد او زاهد انسان و چې ځان له به ګرجه کې ناست و د رب العالمین بندګي کوله. انجیل ورسره و په هغې باندې پوهېدو نو د هلک په هغه باندې تېر شو. چې کله په هغه باندې تېر شو نو د هغه دا خبرې واوري نو ډېرې خوښې شو. د هغه نه به هم سبق زده کوو بیا به مخکې تو باچا صاحب خوا ته به تو جادوګر نه به یې دغه زده کوو. نو دې دغه ورته دا طریقه وښوه د راهب چې ته کله لیټ شي او کور والا ته څه وي نو ورته وایي چې باچا سره لیټ شوی وم او که باچا راته څه وي نو ورته وایه کوم ځای لیټ شوی وم کور نه لیټ راغلم او دغه شان د هغه سره چې دی نه سبق یې زده کوو. په یو ورځ امتحان داسې راغی چې دی بهر ته راووتو په لاره کې یو غټ ځناور یو غټ څاروی دی خلکو له مخې راغلی چې دا لاره یې ټوله بنده کړې وه. خلک ټول مجبور وو چې ده ته څه ووایو. نو په دغه ټیم کې د ماشوم دا ووایي د هلک دا ووایي وایي نن به زه وګورم که دا عابد یا دا راهب په حق یې نو پته به یې ولګي. نو کاڼی یا غشی راواغېستو او وی د دغه عابد په نوم باندې دی ولم دغه راهب چې هغې وویشتو هغه څاروی مړ شو. حالانکې په باندې چا طاقت نه راتو. په دې باندې هغه ایمان زیات شو او لاړه راهب ته یې خپله قیصه وکړه چې داسې واقعه راغلې ده. نو هغه ورته وایي چې په تا باندې به امتحانونه راځي په تا باندې به امتحانونه راځي او دومره ده چې ما چې د چا ته ونخې صبر به کوې. هغه ورته وایي صحیح ده. نو بیا دې چلو شو چې ده به په خلکو باندې دم وماچو. نو ړوند سړی چا باندې چې به برګې مرض و بل څه مرض به الله به هغو له شفا ورکوله. په هغې کې دی مشهور شو. نو د باچا یو خاص ملګری و چې هغه ړوند و. نو هغه په ده پسې راغی او ده ته یې ووایي چې لکه ما اورېدلي چې ته خلک روغې. هغه وایي زه نه روغم الله یې روغوي. بس چې ده په هغه باندې دم دی په یې چې ولیدي بس سړی روغ شوی د الله په نوم باندې یا هغه په الله باندې ایمان راوړی. سبا له چا د باچا صاحب په خوا کې ناست دی. باچا صاحب ورته وایي سترګې خو دې روغ وي دا څنګه دا کوم ځای کې دا کوم ځای نه صحیح شوي وي الله صحیح کړي. نو هغه ورته وایي چې زما نه راوولې ستا رب شتي څه. دې باچا ورته دا خبره وکړه چې تل الله یادوې. خیر هغې والی دی هغه ورته دا ماشوم ښوولی چې د دې دا طریقه کوي. ماشوم چې راوستی دی هغه یې وهلی دی هغه حل نه وي خو چې کله دومره ووایو چې نور باقي طاقت نه و نو بیا یې دغه راهب وښو. او د مختصر واقع حاصل ذکر کو.
درې ونه راوستی شو د باچا صاحب مخې ته. نو باچا صاحب خو اول امر وکړو چې دغه کوم راهب چې دی نو دله سزا ورکړي. سزا یې ورله ورکړه اخر دا چې په اره باندې دوه ټوکړې کړو. نو بیا باچا صاحب خپل ملګری هم مړ کړو، هغه هم په اره باندې دوه ټوکړې کړو. او د هلک د یو څو کسانو سره ولېږو چې دی بوځئ د دریاب منځ ته، او هلته دی پوه کوي که بل پرس د خپل دین پرېښود او واپس شو راولئ که نه بس دغه ته ګزار کوي دریاب ته. هغوی صحیح شو. بس دغه هلک یې ځان سره بولی دی. نو هغه په دې کښتۍ کې رب العالمین ته سوال وکړو چې الله ته زما دپاره کافي شه او ما د دوی نه په څه طریقه باندې بچ کړه. الله په هغوی باندې کښتۍ واړول، هغه ټول په اوبو کې غرق شو او دی واپس راغی باچا خواله. باچا ورته چې دا څنګه؟ نه هغه وایي چې زما رب زه بچ کړم. بیا یې ولېږه د نورو کسانو سره او د غره څوکې ته یې وخېجول. هلته یې وخېجوئ که د بل پرس خپل دین پرېښود صحیح ده، که پرې نه ښود دغې نه ګزار کړي او یې صحیح ده. بره یې بوتو هلته د رب العالمین ته بیا سوال وکړو، وایي الله ته ما بچ کړي د دې خلکو د شر نه او د دوی د فساد نه او دوی چې څه چل جوړ کړی د هغې نه ته ما بچ کړي او ته زما لپاره کافي شي. د هغه روح خوځېدو په هغوی باندې او هغه دې ټول لیدو او ټول مردار شو او دی واپس راغی باچا خواله. باچا صاحب ډېر حیران شو چې لکه دا ده سره اخر څه وکړو. نو هغه ورته زه درته یو طریقه ښیم که ما وجنې. وایي څه طریقه ده؟ وایي طریقه دا ده چې ته به داسې کار وکړې چې ما به په یو ونې پورې وتړې او دا خلک به ټول لا جمع کړي چې څومره خلک دي دا نجران علاقه چې څومره دغه خوا او شا څومره خلک دا ټول به را جمع کړي او بیا به چې ما سره چې کوم غشي دي دې غشو کې به یو غشی روانې هغه به په لینده کې کښېږدي چې ما ولي نو داسې به ووایي چې بسم رب الغلام دی ولم د دې ځوان هلک د رب په نوم باندې داسې به ووایي. بیا به زه مړ کېږم. هغه ورته یې صحیح ده. بس دی بوتو او ونې پورې وتړو، خلک ټول لا جمع شو او باچا د هغه د غشو نه یو غشی راواغېستو په لینده کې کېښود، وایي بسم رب الغلام. چې وویشت هغه غشی په هغه ولګېد، هغه نه ساه ووتو او مړ شو. چې مړ شو یو خلک وایي آمنا برب الغلام، موږ ټول ایمان راوړی دی د غلام په رب باندې، د ځوان هلک په رب باندې. او د حق رب دی ګوره دی باچا سړي شو وجلی، د هغه نوم یې واخېستو مړ شو. دا رب په رښتیا دی. خلک ټول مسلمانان شو، خلک مسلمانان شو او د باچا صاحب کسانو باچا ته وایي چې ګوره دغه خو هغه ورځ وه چې موږ تېرېدو هماغه وشو. د هغوی څه غټه خبره نه ده، خو کندې وکنې سمې جوړې او په هره کوڅه کې کنده وکنې، په هر ځای کې کنده وکنې. داسې کندې چې سمې تاریخي کندې اوس لاړ شي وینه کندې اوس هم شته او په هغې کې اور بل کې ښه د دې لرګونه ډک کړي او چې څوک خپل دین نه واپس کېږي صحیح ده، نه واپس کېږي ورته ګزاروي. 100,000 کسان په تاریخ کې راځي د په دغه وخت کې وجلي ټول اور دا چې ویلو ټول ګزار کړي. یو پکې هم د خپل دین نه دی پرېښودی. بیا پکې په روایت کې راځي چې یو زنانې ورته ګزارله او د هغې سره ماشوم په غېږ کې هغې ورله تی ورکړه وړوکی خس کې ماشوم. نو دی ورته ګزارله نه هغه وایي داسې لکه د کندې په غاړه باندې لږه داسې ودرېده چې ماشوم ورسره دی که نه. دا د دې ښځې ایمان دی. الله اکبر. او صاحب که دا ښځه راله او مونږ یې ولیدو ګوره صبر وایي خو ښه ده چې مونږ سره نشتي. نه وایي چې دا داسې معمولي ونته که ودرېد نو دې ماشوم ورته دا وایي کوم چې سره به غېږ کې دا یو معجزه وه چې الله سبحانه وتعالی راښکاره کړه. نو دې ماشوم ورته وایي مور ودرېږه مه وردانګه ځکه چې ته په حق یې. هغه سره د ماشوم هغه کندې ته ویدنګل او په هغې کې وسوځېده. دا د ایمان نه یو ډکه واقعه وه. د هغې نه بعد نجران والا خلک چې وو دوی ټول د دغه ځوان هلک په دین باندې شو او د قرباني ته م خیال دی چې دا خلک مسلمانان شي. د دې لپاره یې ځان مړ کړو. خو دا سوچ یې ګوره نه دی کړی چې زه زما مور پلار زما بچي زما مال زما ځواني دې ته نه دي ګټلي. داسې سپین ږیري هم نه چې ژوند نه تنګ و دا ځوان هلک و. دا ټول کسان وي ده وجل یو کس پکې بچ شوی چې د هغه نوم و دوس
ذو ثعلبان یو تکړی سړی وغه دوی نه وتښتېد په څه طریقه باندې او قیصر پسې لاړ کوم چې د شام باچا و هغه ته خبره ټوله وکړه نه هغه نجاشي خبر کو کوم چې د حبشي مشر حبشي ملک باچا چې نجاشي نه هغه د هغه ځینې لښکر راولېږو چې د هغې مشر ابرهه او دغه علاقه یې چې نه په دې باندې قبضه واچوله نو دغه نجران بیا مشهور شو نجران او یمن دغه علاقې ټولې بیا د نصرانیانو په لاس کې شوې نصارو په لاس کې شوې کوم خلک چې د عیسی علیه السلام په دین باندې نو دې ځکه الله وایي قتل اصحاب الاخدود تبا شول کندې والا یا هلاک کړی شول کندې والا النار ذات الوقود ور ډېر خشاک والا که ور چې هغه بل کړی ډېر خشاک والا تیز ور اذ هم علیها قعود کله چې دوی په هغې باندې ناسو په دې غاړو ورته ناسو خندل به په دې مسلمانانو پورې په دې دیندار خلکو پورې به خندل او هغه به سوځېدو وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او دوی باغ کار چې دوی کولو په مؤمنانو باندې تماشې کوونکي وو تماشې کوله خو ولې دوی د کافرانو د مؤمنانو سره اخر څه دشمني وه چې څه چلو الله وایي وما نقموا منهم او بد نه ګڼو دوی د هغوی نه نور څه بد نه ګڼل خو یو کار یې بد ګڼو الا مګر دا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید چې هغوی ایمان راوړی په الله باندې چې زورور او ستایلی شوی دی څه دغه دشمني